Jungle. السلام علیکم زم بختیار جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو فاین ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه د ټولو اول سر خبرونه د کرونا وایرس لس نور مریضان مړه شو. په 1500 اهمو مسلمانانو شخصیاتو کې وزیر اعظم عمران خان مین اپ د ایر وګرځولی شو. د بلوچستان د سیبی په مقام باندې د مزدی او ویګن د تصادم په نتیجه کې 12 کسان مړه او 14 شدید زخمیان شو. په شنګای کې د پاک بحریه د 054 AP پریګیټ د لانچینګ په موقع باندې د پاک بحریه او چین بحریه افسران د یو بل سره اظهار یکجهتي کوي. په سوشل میډیا باندې د وسلې نمایش کوونکي ځوان د پولیس په حراست کې دی. په کراچۍ کې د سختو بارانونو نه پس چې په سړکونو باندې اوبه ودرېدې نو د سړکونو په غاړه باندې آباد خلک محفوظو مقاماتو طرف ته روان دي. وایي چې د سامسنګ موبایلو کمپنۍ په پاکستان کې هم خپله کمپنۍ جوړول غواړي. او اوس د دې خبرونو تفصیل. د کرونا وایرس له کبله 10 نور مریضان مړه شو. دغه رنګې د کرونا وایرس 498 کیسونه ریکارډ شوي دي. د اطلاعاتو مطابق د کرونا وایرس په کیسونو کې بیا یو ځل اضافه شوې ده. د طب د ماهرینو مطابق د کرونا وایرس په کیسونو کې یو ځل بیا د اضافه شدیده خدشه موجوده ده. خلکو له پکار دي چې احتیاط برقرار وساتي. د اطلاعاتو مطابق د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په 1500 اهمو مسلمانانو شخصیاتو کې مین اپ د ایر ګرځولی شوی دی. د بلوچستان د سیبی په مقام باندې د مڼو د یو ډکې مزدې سره یو ویګن وجنګېده چې په نتیجه کې 12 کسان په موقع باندې مړه او 14 نور شدید زخمیان شو. مقامی خلکو سرکاري ادارو زخمیان او مړي هسپتالونو ته ورسول. کتونکو تاسو په سکرین باندې په دې تصویر کې وینئ چې د شنګای په مقام باندې د پاک بحریه دپاره 054 AP پریګیټ د لانچینګ په موقع باندې د پاک بحریه او چاینا بحریه افسران د یو بل سره اظهار یکجهتي کوي. په سوشل میډیا باندې مسلسل د وسلې نمایش کوونکي ځوان اخرکار پولیس گرفتار کړ. د دنه تماچا او 3 چارجرې هم برآمد شوي دي. ملزم په الحال د پولیس په حراست کې دی. په کراچۍ کې د سختو بارانونو نه پس په سړکونو او په رهایشي نشیبي علاقو کې اوبه ودرېدې.
په دغه نشیبي علاقو د سړکونو په غاړو باندې آباد خلک لګیا دي محفوظ مقاماتو ته روان دي. کتونکو تاسو د تصویر کې په سکرین باندې وینئ. وفاقي وزیر احمد اظهر ویلي دي چې د موبایلو جوړونکي کمپني سامسنګ په پاکستان کې د خپلې کارخانې لګولو اراده لري. د زیاته کړې ده چې سامسنګ کمپنۍ په دې سلسله کې په باقاعده توګه باندې د کارخانې لګولو خواهش ظاهر کړی دی. دا هم وی چې داسې په اول ځل باندې شوي دي او دا به په پاکستان کې د سامسنګ اولنۍ کارخانه وي. دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ. د ټلۍ په بټن ګوته کېږئ او دا رنګې دا خبرونه کتل د خپل ژوند معمول وګرځوئ.